ملګری دي. او دوی مذهب د امام شافعي رحمه الله دی. جمهور علما دا وایي چې مسح د رأس مرتن ده، او دا ترجمه الباب د جمهور علماو د مذهب موافق دی. او کوم حدیث چې ذکر کړی دی دا د جمهور علماو د لپاره دلیل دی. امام شافعي رحمه الله دوه قول دي. قول غیر مشهور د جمهور علماو سره یو شان دي بس مرتن. البته قول مشهور د امام شافعي رحمه الله دا دی چې نه مسح د راس به 3 مرات کې څنګه بکی دا غي دلیل ته نه ذکر شوی. امام شافعي رحمه الله دلیل په ابو داود شریف کې دی. ابو داود شریف کې د عثمان ابن عفان رضی الله عنه روایت ته پای کې د الفاظ دي چې ومسح رأسه 3 ومسح رأسه 3 ذکر غوړي. بلکې قیاس کړي دي و مسح د راس تا قیاس په وجه او په یدو پر رجلینو باندې مخ 3 پیرینځي لاسونه د څنګهلو پوری 3 پیرینځي خپې 3 پیرینځي خدام 3 پیری کړه نامزه کا 3 پیری کړه. د جمهور علماو مسلک ګوره راجح دي. دا دلته چې کوم حدیث کې چې دا د جمهور علماو د لپاره دلیل دی. او قول غیر مشهور امام شافعي رحمه الله هم دی ورته وي. او که تاسو وایئ چې یاره ابو داود شریف کې ومسح رأسه 3 لفظ راغلی دی، ومسح رأسه 3 لفظ راغلی دی، نو سندي لحاظ سره هغه کمزورې دی او دا قوي دی. ضعیف په مقابله د قوي کې متروک، ضعیف په مقابله د قوي کې څنګه متروک سندي لحاظ سره. او کته چې قیاس کوم عجیب خبره ده. قیاس د ممسوح په مغسول مکوا. د قیاس چل خلک د احناف نزد کوي. قیاس د ممسوح او په بل ممسوح باندې مسح د راس دا ممسوح. د دې قیاس او په مسح على الخفين ما نه مرتن ده. د دې قیاس او په مسح د جبيري باندې هغه مرتن ده. نو ته لګي قیاس د ممسوح په مغسول باندې کې قیاس د ممسوح په ممسوح باندې وکړه. نو د قیاس تقاضا د امداد جدي مرتن شي. دا څنګه شي؟ دا د مرتن شي. ګوره کوم حدیث پاک چې ذکر شوی دی بیبی دا ربيع بنت معوذ بن عفراء داوي انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم. بشک دی بیبی نبی پاک علیہ السلام مبارک کلی دی توجه او د سکول. قالت دا بیبی مسح رأسه مسح په سر باندې او مسح ما اقبل منه وما ادبر مسح وکړه پاغي سبانه چې کما مخې ته سو د رأسنا او هغه چې کما شاته سو د رأسنا وصدغيه مسح په صدغين باندې هم وکړل. صدغين څه ته ویلږي جمع د صدغون. صدغين تسنیه د صدغون د سترګي او د غوږ په مابین کې د اختام ته صدغين ویل کیږي. د اختام د سترګه دا او دا غوږ دی په مابین کې د اختام په دې باندې مو کړل کدام د راس برخه ده کنه د راس برخه ده و اذنيه په غوږونو باندې مره واحده او د حنفو ته پر بل دلیل دی کچیرته مسح د راس 3 شي نو بیا به مس راس په ممسوح پاتې نشي بلکې مغسول به نه جوړ شي. هدايه کې دا دلیل ذکر کړی دی. راس خو ممسوح عضو ده بیا ممسوح پاتې نشي بلکې مغسول به نه جوړ شي. مغسول به نه جوړ شي. وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف بن علي قال ابو عيسى حديث الربيع حديث حسن صحيح نقول قوي روايه وقد روي من غير وجه ده معنى باسانيد متعدده فاسانيد متعدده وسرى وقد روي من غير وجه سمعنا يعني باسانيد متعدده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح براسه مره والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان بن المبارك والشافعي وده امام الشافعي ولا قول غير مشهور ده واحمد واسحاق راوا مسح الراس مره واحده دوی غني مسح الراس يوكرت. وبه قال حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سالت جعفر بن محمد ما جعفر بن محمد بخترو په پاره د مسح الراس کی چا یجزي مره یا کافی کی یوکرت فقال غيول اي والله او زما د الله په ذات باندې قسم. دغه پس بل ترجمه الباب دی باب ما جاء انه ياخذ لراسه ماء جديده. باب په بیان د حدیثو کې چې راغلي په اړه د دې مضمون کې
چې راخلي به د سر د پاره ماء جدید. دې خبر باندې ځان پوه کړي. دلته لږ غوندې معمولي اختلاف دی، ډېر لږ غوندې اختلاف چې د رأس د پاره ماء جدید راغستل څنګه دي. نو یاد ساتئ احناف علما دا وایي چې د رأس د پاره ماء جدید راغستل ضروري نه دي، که چا راواغستې غوره ده، ضروري نه دي، که چا راواغستې غوره ده. امام شافعي رحمه الله فرمایي نه، د مسح د رأس دپاره ماء جدید راغسل ضرور دي. امام شافعي رحمه الله دپاره دلیل د حدیث پاک دی چې دلته ذکر کیږي. دې کې خصفا راغلي دي انه مسح رأسه بماء غیر فضل یدیه، مسح رأسه که په هغه اوبه باندې چې غیرو د فضل یدیه نه، د لاسونو چې کومې اوبه پاتې شوي د هغې غیر ماء جدید د احنافو دپاره دلیل دلته نه دی ذکر شوی. د احنافو دپاره دلیل ابو داود شریف کې دی، هغې کې دا دي انه مسح برأسه، انه مسح برأسه چې نبی پاک علیه السلام مبارک مسح پر رأس باندې وکړله. من غیر فضل ماء، من غیر فضل ماء، بغیر د فضل معنا، نه من غیر فضل معنا حدود دي. انه مسح برأسه من فضل ماء يديه، دسي من فضل ماء يديه، دسي احناف دلیل لکه من فضل ماء يديه، کوم یو بچ په لاسونو باندې وي او زیتی کې پاتې شو من فضل ماء يديه، ابو داود کې راغلی دی. اوس کته چې د حدیث پاک سره بسنګ چل کو، نو موږ وایو موږ په دې حدیث پاک باندې عمل کوو. موږ دا وایو چې دا نوی اوبه راغستل د مسح د رأس دپاره واجب نه دي او لا خو دي که نه، د حدیث په اولویت باندې حمل دی، د حدیث پس باندې حمل دی، په اولویت باندې حمل دی. او یا د حدیث پاک په هغه وخت کې دی چې کله لاسونه وچ پاتې، یعنې تا چې لاسونو دپاره اوبه راواغستې او لاسونه دې وینځل، هغې نه پس چې تا لاسونو ته وکتل لاسونه دې وچ وو، نو اوبه راواله او د سر مسح ورباندې وکړه. نو د مسح رأس دپاره نوي اوبه راغستل دا احناف علما ضروري نه ګڼي او نه یې ګڼي. نو دا حدیث موږ په اولویت باندې حمل کوو او یې په هغه صورت باندې حمل کوو چې کله تا لاسونه وینځل چې لاسونه دې وکړه لاسونه وچ نو اوبه راواله د سر مسح خامخا وکړه. تاسو وایئ قاري صاحب. وبه قال حدثنا علي بن حشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. صفا الفاظ ګوره، مسح رأسه بماء غير فضل يديه، غير دغه زیتي اوبو دی، یعنې ماء جدید وایه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه. هذا الحديث وایه وروى ابن لهيعة فاعل شو كان هذا الحديث. عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله هذا الحديث لأنه قد روي دروية فرناي بفاعل عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. دينا بعد قرأ باب مسح الأذنين ظاهرهما أو باطنهما. بعد باب ده بيان ده مسح الأذنين كي ظاهر ده أذنين أو باطن ده أذنين. جمهور علماء پام دي باندې قائل دي چې څنګه ترجمه الباب قائم شوی دی چې مسح د اذنین په ظاهر باندې به مسح کې، په باطن باندې به مسح کې، یعنې غسل نشته بلکې څه دی مسح ده. وروسته به مستقل ترجمه الباب راشي چې الاذنان من الراس، اذنان د راس برخه ده، نو پر راس باندې خو مسح ده، نو دلته څنګه ده مسح ده. د امام شافعي رحمه الله یو قول دا دی چې د اوزنانو چې کوم دا ظاهري برخه ده چې کله مخ وینځي دا ورسره وینځه، چې کومه دا باطني برخه ده چې کله مسح د سر کې نو دا ورسره ممسوح کا. هغه د امام شافعي رحمه الله قول دی. نو دلته چې دا کوم ترجمه الباب ذکر شوی دی او کوم حدیث پاک ذکر شوی دا دلیل جمهور علماء د پاره چې احناف هم پکې داخل وایي. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن إدريس عن ابن عجلان
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ورا بس شو مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ما قبل بدل واقع شوي. وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. باب ته بیان دا حدیثو کې شراغلی په پاره ده کې چې اذنین من الرأس دي. دې خبره ده چې دا حدیث پاک چې الاذنان من الرأس اذنان د رأس برخه ده. د اصل مطلب څه شی دی؟ اصل مطلب دا دی چې اذنان د رأس برخه شولا نو د رأس ته پاره چې تا کوم یو براغستی وي او د سر مسه دی پکړی و نو پاماغه باندې د غوګونو مسو کا د غوګونو د مسه د پاره مستقلی او بمراخله ځکه الاذنان من الرأس دا د رأس برخه ده. نو د مسح د رأس ته پاره چې تا کوم یو براغستی ځکه مخکې مونږ ویل چې د حنافم دا وایي چې اولاد ده چې د مسه د سر د پاره وبر واخلي اولاد ده چې د مسه د رأس د پاره وبر راواخلي دا اولاوه. نو د غوږ د مسه د لپاره مستقلی وبر اغستل ضرور نه دي او دغه حدیث پاک ورته لپاره دلیل دی. امام شافعي رحمه الله فرمایي نه لکه څنګه چې د مسه د راس لپاره تا مستقلی وبر اغستلې د مسه د غوږونو د لپاره به مستقلی وبر اخلي. او دلیل طبرانی کې د ابو ذر رضی الله عنه روایت دی چې پاږي کې دا دی چې رسول پاک علیه السلام مبارک الله اودس کولو نو د مسه د غوږونو د لپاره مستقلی وبر اغستلې. داغه نمه یو جواب دا کو چې داغه حدیث پراوی یو راوی دی عمر ابن ابان هغه کمزور دی. عمر ابن ابان هغه څنګه دی کمزور دی. او دیم صورت دا دی چې موږ وایو ک هغه ضعیف حدیث باندې موږ عمل وکړو نو دا په صورت کې چې کړه تا مسدره اسو کړل چې لاسو نه قتل ګوت دی بالکل وچی وي بالکل څنګه وي وچی چې بالکل وچی وي له ګوبر واخله او مسد وزنه نور باندې کړه په حدیث باندې ما عمل نشي په حدیث باندې ور احناف ګور حدیث نه پریدي حتى الامکان دوی کوشش کوي چې په حدیث باندې عمل نشي. وایي تاسو به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن ابي امامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. قال ابو عيسى قال قتيبة قال حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي امامه. دا څنګه دا حدیث خو د احناف لپاره دلیل دی او دا امام ترمذی رحمه الله خو شافعي المسلک دی. نو کوم حدیث چې ذکر کړ چې الاذنان من الراس په دې باندې لګرد غوندې وک چې حماد وایي چې ما ته پته نشي چې دا قول د نبی پاک علیه السلام دی قول د ابو امامه دی. ایو د شذی ولا جواب کړی دی. اصل جواب دا دی چې دا قول د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دی. د نور سندونو نه صفه معلومیږي صفه معلومیږي چې دا قول د چا دی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دی. في الباب عن انس قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بذاك القائم. ګوره به پیرادوک وای دا د حدیث ته چې سند دی ليس بذاك القائم دومره قائم نه دی معنا دومره قوي نه دی. نو معنا د الوی د شذی وراوي بهشکه تا چې په کوم سند سره ذکر کړی دی دا سند قوي نه دی. دا په اسانید متعدده سره روایت شوی دی او چې کله په اسانید متعدده سره ضعیف حدیث روایت شي درجه د حسن لغیره ته رسیږي والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان الاذنين من الراس. شابس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم ما اقبل من الاذنين فمن الوجه. دا امام شافعي رحمه الله قول دی. وما ادبر فمن الراس. نو چې ما اقبل من الاذنين کوم یې چې د اذنين ما اقبل د دایسه د وجهین نو چې کله وجهین دي دا وسره وینځه. وما ادبر فمن الراس کوم چې شابر خده د راس نو چې کله د سر مسکی دغه مسموکا. نو امام شافعي رحمه الله ناشنا مذهب دی او وقت چې دی د اغي ظاهری برخه مغسوله ده
مخ چې انځي نو دا به سره وینځه ظاهري برخه څنګه ده مغسوله ده او دا باطني برخه چې دا ممسوحه ده څنګه ده ممسوحه ده بهر صورت دا خو دې ذکر مخکې وای قال إسحاق واختاروا أن يمسح مقدمها مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. اسحاق مې راوي واختار زه خبره غوړه کوم ان يمسح مقدمهما مع وجهه چې مسکړي شي مقدم د اذنینو د وجه سره مسکړي شي دا معنا د مسنه مراد دلته غسل خفیف دی ښه مسنه مراد څه دی غسل خفیف دی وکړي شي د مقدم د غوګونو سره د وجهینا او د مؤخر سره د راسنا نو د راس خو مسح ده کنه نو معنا دا ده چې دا ظاهري برخه چې ده د امام شافعي رحم الله پرېز باندې څنګه شوله وای مغسوله شوله دا باطنی برخه څنګه شوله ممسوحه شوله دین رسول بل باب دی باب فی تخلیل الاصابع دا ان شاء الله